د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته په خیر راغلی. د اوسپنې پټلۍ له لارې تېره میاشت تر 296,000 ټنه ډېر توکي لیږدول شوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د حیرتان، مزار شریف، تورغونډۍ او اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو لیږد هره ورځ په منظم ډول دوام لري. په وروستۍ میاشت کې 4,604 واګون چې تجارتي مالونه په باندې بارو هیواد ته وارد شوي دي. ولسمشر غني د دولتي کارکوونکو معاشونه دې په ډیجیټلتي ډول ورکړل شي. ارګوای ولسمشر اشرف غني تېر ماښام د چارو ادارو لوی رئیس، د مالیې وزارت سرپرست، د افغانستان بانک سرپرست، د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون رئیس او د معلوماتو مرکزي احصایې رئیس سره په غونډه کې لارښوونه وکړه چې د دولتي کارکوونکو معاشونه په ډیجیټلتي ډول ورکړل شي. هرات کې کمانډو ځواکونو د طالبانو له زندانه 41 کسان آزاد کړي. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه کمانډو ځانګړي ځواکونو هرات ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ مراوا کلي کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یو زندان څخه 41 کسان خوشي کړي. دغه 41 کسانو کې 19 افغان ځواکونه او 5 کسان ملکي کارکوونکي وو. هرات کې ترافیکي پیښې 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. بیګا شپه د هرات اسلام قلعه او تورغونډۍ په لویه لار ترافیکي پیښه کې 4 تنه وژل شوي، 11 تنه ټپیان شوي دي. د هرات د امبولانسونو مسؤل وایي دا پیښه د دوشنبې په شپه د هرات اسلام قلعه او تورغونډۍ سیمه کې شوې وه.